تیغونه چې قوي او په وزګاره لاره نه ځي د غنو جاخ کې لار کوي په لاره نه ځي د ژوند د سکون لاره د خارزارو نه تیریږي د غره د سر اوارو ته اواره لاره نه ځي شنه غرونه دنګې ونې ابشارونه او ګلونه ستا خیال دی زمونږ کلي ته خماره لاره نه ځي د عرش سیوری د یار کور د باچا د محل لور ته د ځینې ځای ته بېله داره لاره نه ځي دا لارې انسانانو ضرورت پسې ویستلي دا لارې ټولې ښار ته ځي له ښاره لاره نه ځي ته ولې افغاني د بازارونو لار کې سارې هغه د کار سړی دی په بېکاره لاره نه ځي کتونکو فیلسوفان افغاني آنګی کتاب یې په تېر کال چاپ شوی دی کتاب یې زما په لاس کې دی ډېره اسانه شاعري ده او ویونکی پې ډېر زر پوهیږي د غزل د فیلسوفان افغاني صاحب د آنګی کتاب نه ما تاسو ته ووې فیلسوفان افغاني صاحب چې دی هغه د زلمي کل نماینده شاعر دی او خوږ شاعر دی په اسانه پښتو کې شاعري کوي چې ویونکی پې ډېر په اسانه باندې پوهیږي کتونکو زموږ د تاسو ته د شاعر د لیکوال د ادیب د هغوی د کتاب د ښوو او بیا د پښتو د لوستلو مقصد صرف دا دی چې پښتو ژبه چې ده هغه مونږ هر ځیږي ته ورسوو هر وګړي ته یې ورسوو د هغې پرمختګ یو مقصد دی او غواړو چې پښتو ژبه چې ده هغه ترقي وکړي نو په دې مقصد د فیلسوفان افغاني سره نور د پښتو کتابونه موږ سره په لایبررۍ کې پراته دي که تاسو ته چېرته په مارکیټ کې په دکان کې میلاو نه شي او تاسو یې کتل غواړئ نو زموږ د لایبررۍ نه د لیکوال د لایبررۍ نه چې په منګوره ښار کې ده تاسو اخیستی شئ او کتلی هم شئ او نورو خلکو ته هم هغه ښوی شئ ډېره زیاته مننه مهرباني